تازه خبر په کابل هوایي ډګر کې سخته جګړه شوې ده. نن سهار د افغان ځواکونو یعنی طالبانو او ناپېژاندو وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې له امله یو طالب وسلوال وژل شوی او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. رویټرز خبري اژانس وايي معلومه نه ده چې ټپیان شوي کسان او ناپېژانده برید کوونکي څوک وو. دغه نښته د کابل هوایي ډګر په شمالي دروازه کې شوي او المان پوځ پیښه تایید کړې ده. رویټرز د المان پوځ په حواله زیاته کړه چې په دغو نښتو کې الماني او امریکایي ځواکونه هم ښکېلو. لا څو ورځو راهیسې چې طالبانو د پلازمینې کابل په نیولو سره واک ترلاسه کړی د کابل هوایي ډګر د زرګونو افغانانو د شتون شاهد دی. د دغه ډګر په دروازو کې د دغو خلکو د ګڼې ګوڼې نه مرګونې پیښې هم رامنځته شوې دي. پرون د خلکو د ګډوډۍ له امله 7 کسان وژل شوي او یو شمېر نور سخت ټپیان شوي دي. د امریکا حکومت تازه په یو خپور شوي بیان کې ویلي هغه افغانان نه وړي چې د دوی له قانوني مرجعو څخه قانوني اسناد نه وي ترلاسه کړي. په هوایي ډګر کې راټول شوي افغانان چې د تګ قانوني اسناد نه لري هڅه کوي څو بهر ته ولاړ شي. بل خوا طالبانو یو ځل بیا ویلي چې دوی له ټولې نړۍ سره حتی له هغو هیوادونو سره هم سالمې اړیکې غواړي چې تر اوسه ورسره په جګړه کې وو. د طالبانو یو تنویان قاری یوسف احمدي له 21مې عربي ویبپاڼې سره په مرکه کې زیاته کړې چې دوی د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د متقابل احترام او خپلو ملي ګټو په نظر کې نیولو سره ښې اړیکې غواړي. نوموړي دغه راز د ښځو حقونو ته په اشارې ویلي چې ښځو ته به ټول هغه حقونه ورکړل شي چې اسلام ورته په نظر کې نیولي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.